قانون د افغانستان د ملت شتمنی ده. الحمدلله افغانستان د قانونو، معدنیاتو، جامدو، نفت و ګاز له ټولو خواوو نه الحمدلله یو غني هیواد الله جل وعلا موږ تاسو ته راکړی. د افغانستان اسلامي امارت د دې شتمنۍ د ساتلو او د ملت د خیر او هوساینې لپاره د دوامدار او مؤثر استفادې په خاطر په ډېر دقت کار کوي. اسلامي امارت د قانون د سکتور لپاره منظم، لنډ مهاله، منځ مهاله او اوږد مهاله پلانونه ترتیب کړي چې په تطبیق سره به دغه سکتور تنظیم شي او ان شاء الله د موږ د تاسې د 45 کلن وران ویجاړ هیواد ان شاء الله بیا اعمار او آباد شي. د افغانستان اسلامي امارت ژمن دی چې په قانونو سکتور کې عدالت، شفافیت او مسلکیتوب رامنځته کړي. عواید د اقتصادي پرمختګ او خلکو ته د هوساینې برابرولو په موخه د بنسټیزو او ملي پروژو په تطبیق ولګوي. قانون او معدنیات دا د افغانستان د ملت شتمنۍ ده. ټول ملت په دې کې شریک ده، که تاجک ده، که پښتون ده، که ترکمن ده، که ازبک ده، که پشهی ده، که څومره قومونه دي موږ د تاسې دي، که نارینه دي، که زنانه دي، که ځوانان دي، که ماشومان دي، که سپین ږیري دي، دا ټول ملي شتمنۍ کې شریک دي. د افغانستان اسلامي امارت هڅه کوي چې دا ملي شتمنۍ په ملي او په عام المنفعه پروژو کې بیرته ولګول شي. داسې ونه شي چې دا ملي شتمنۍ چور او تالان شي او د موږ د تاسې ملک ناآباده ویجاړ پاتې شي. موږ او تاسې برق برېښنا ته ضرورت لرو، بندونو جوړولو ته ضرورت لرو. پرون الله جل وعلا د شهیدانو ته جنت الفردوس ورکړي، زخمیانو ته د الله جل وعلا شفا کامل عاجله ورکړي. میدان وردګ ولایت جلیز ولسوالۍ کې تاسې رسنیو ته ټول هیوادوالو ته معلوم ده چې یو فاجع سخت سیلاب راغی او د موږ د تاسې هیوادوال پکې شهیدان شول. نو افغانستان ضرورت لري چې بندونه جای په جای جوړ کړي. د موږ د تاسې اوبو چې اوس جهاني لوی حیثیت د اوبو د په جهان کې هغه په جای دی چې موږ تاسې ترېنه د زراعت او د برېښنا استفاده وکړو. بالعکس بالمقابل د موږ د تاسې هیوادوال پې شهیدان کېږي، کورونه پې ورانېږي. د دې مهار کول، دې ته بندونه جوړول چې له یوې خوا نه له ویجاړۍ نه ملک خلاص شي، له بلې خوا نه د زراعت او د برېښنا د دې لپاره موږ ښه منابع باید ولرو. نو همدغه معادن دي، د همدې عواید دي چې باید کار اوسي په همدې باندې. او الحمدلله د افغانستان اسلامي امارت کار شروع کړی ده په مختلفو ځایو کې. الحمدلله تاسې اورئ په بندونو جوړولو باندې، د اوبو په مهار کولو باندې. خو د 45 کاله ویجاړیو د دې جبران او د دې تلافي په یو کال 2 کالو کې نه کېږي. دا یو مشهوره مسلمه خبره ده چې که په یو کال کې ویجاړي کېږي په 2 کالو کې هغه بیرته نه جوړېږي. نو د 45 کالو 46 کالو ویجاړۍ دا 90 کاله غواړي. خو الحمدلله د افغانستان اسلامي امارات هر مسؤل له مشر نه ویل تر کشر پورې
همدې ته متوجه ده چې موږ دا ویجاړۍ څنګه بیرته جوړ کړو. همداسې موږ تاسې سړکونه دي، سړکونه ویجاړ شوي دي، موږ تاسې ګرځو کابل قندهار نورو خواو ته ګرځو، دا جوړول غواړي. دا په څه باندې جوړوو؟ موږ هغه نقد عواید او نقد اسباب الحمدلله چې خدای پاک موږ ته راکړي دا دي چې د ځمکې لاندې د افغانستان د ځمکې لاندې پراته دي. په دې سره به سړکونه جوړېږي. اوس تاسې ګورئ ما یو وخت کې حساب مې وکړو 1200 کیلومتره سړک باندې کار روان ده په مختلفو ولایتونو کې. موازي آبادي چې ورته وایي الحمدلله که په جنوب کې ده، که په شمال کې ده، که په مرکزي ولایتو کې ده، که جنوب غرب ولایتو کې ده، ټولو کې موازي آبادي روانه ده. او په دې کې د معادنو لوی ونډه ده الحمدلله، لویه برخه ده. او د پترولیم د معدن او پترولیم وزارت کوشش کوي چې دا منفعه پروژې که سړکونه دي که بندونه دي، د قوشتېپې کانال ده چې په میلیونه جربه ځمکې به د اوبو لاندې راځي انشاءالله تعالی. افغانستان به د زراعت له خوا نه خودکفا کېږي، د برق له خوا نه به خودکفا کېږي، سړکونه به جوړېږي، لارې به جوړېږي او نور خپل نظام به انشاءالله موږ تاسې په خپل عوایدو چلوو. نو عام المنفعه پروژې دا باید له دې مشترک د بیت المال نه، مال البیت المال مال جمیع المسلمین، د بیت المال مال د ټول مسلمانو مال ده. په دې کې دومره شفافیت پکار ده. یو دا ده چې یو سړی د بل سړي له جب نه غلا وکړي، نو کېدای شي خدای پاک رحم وکړي، هغه کس عفو ورته وکړي چې یار المان پرون یو حاجي صاحب ما ته قصه کوله و په منا کې مې موبایل ورک شو. پیسې راغلم صفایي چې کوي خلک بعضې ګوتې وي، نو ایسې ومې کوت موبایل مې ورک و. دا څنګه بولي چې ورک ته په مسات مې رسي الله چا وړی ورو مې باخ. نو که د یو شخص نه غلا څوک وکړي خو هغه به خدای پاک په مهربانه کې ومې باخ. که د ټول ملت نه څوک غلا وکړي چې په هغه کې کونډه، یتیم، ښځه، نر، غني او فقیر، اهل سنت والجماعت، اهل تشیع ټول پکې حق لري. ځکه کلام حتی د شوربازار د موږ تاسې هیوادوال هندو مذهبه هغه هم په دې معدن کې حق لري. نو د دې جواب بیا نو ډېر ګران ده. او دا ګورې خیانت دا معنا نه ده چې سړی په میلیونونو وکړي، چې 1 روپۍ خیانت چا وکړه په دې پوه شو چې دا میلیونونو غل خامخا ده. ځکه چې د 1 روپۍ غلا څوک کوي بیا خو هغه وایي چې نو دنیا آخرت خو مې خراب شو، بیا خو یو ښه غلا وکړه چې دنیا خو دې پرې جوړه شي. او وړکۍ غلا چې څوک کوي یا خو یې وس نه کېږي چې غټه غلا وکړي، او یا جاهل ده، دې ته خسر دنیا والآخره وایي چې وړه غلا کوي. موږ تاسې ولیدل چې غلو به ډېر غټ غټې غلاوې کولې د بیت المال نه. نو دا حق د بیت المال ده. مال البیت المال حق جمیع المسلمین. دا د امیر مین صاحب نه نیولې ته هغه لاندې کمزوري ترین افغان چې د بدخشان په لرې ولسوالۍ کې کلي کې اوسېږي یا د بامیانو په لرې منطقه کې اوسېږي، هر چېرته اوسېږي دا پکې حق لري. دا ډېر لوی خیانت چې څوک یې کوي الله جل وعلا دې موږ تاسې وساتي. نو خلاصه د خبره دا ده چې افغانستان اسلامي امارت دې ته متوجه ده چې یو معدن هم استخراجېږي دا باید په یو صحیح ځای کې مصرف شي.